الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما تقدم ما بين الجمعة وبين الجمعة آخر وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، تاسو حضور مبارک ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پیش کړي. د دې حدیث تعلق زموږ په اسلامی تعلیماتو کې د یو خاص موضوع او مسلې سره ده او د زندګۍ چې څومره ورځې او شپې راځي د دې حدیث مبارک تعلق د یو خاص ورځې سره ده چې هغه ورځ د جمعې ده او د تعلیماتو هغه حصہ د جمعې مبارکې ورځې عبادات او اعمال کول دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک حضرت ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړی دی. د مبارک وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ ته ویل چې په کال 12 میاشتې کې پر څومره ورځو باندې لمر را پورته کیږي او پر څومره ورځو باندې د لمر رڼا مشلي، نو فاغې ټولو کې مبارک ورځ، فاغې ټولو کې محترمه ورځ او معظمه ورځ دا د جمعې مبارکې ورځ ده. او بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل من توضأ فاحسن الوضوء. د جمعې مبارک ورځ راله یو سړی اودس په کور کې تازه کی او فاحسن الوضوء اودس په ښه شکل تازه کی. اودس په ښه شکل تازه کول دا معنا چې دا اودس څومره فرایض دي، دا اودس څومره واجبات او سنن او مستحبات دي، دا غي ټول رعایت او لحاظ کی. ثم اتى الجمعه، بیا د جمعې منزل راس نو کور کې اودس وکي او دا اودس طریقه هم ډیره بهترینه و او د لمانځه سره مسجد له د جمعې د ادا کولو په اراده او په نیت باندې رالی او چې کله مسجد له رالی نو فاستمع، د ټولو سمخ کې غوږ ونیوی چې کومه خبره په مسجد کې کیږي او کومه خطبه ویل کیږي او کوم اعمال کول کیږي هغې اعمالو ته په چپه خوله باندې کښېناستی او د دې څه وروسته غوږ یې هم ونیوی او خطبه یې هم واورېدله او چپه خوله هم پاته سو. اوس د جمعې د قبولیت ساعت هم دی نو غفر الله له ما بینه و بین الجمعه، چې د دې ورځو سمخ کې بله کومه جمعه ده الله تعالی د دې جمعې در دې بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو مغفرت وکړي او صرف د یوې جمعې څخه در بلې جمعې پورې د ګناهونو مغفرت نه دی، وزیادة 3 ایام 3 ورځې نور الله تعالی مغفرت ورسره وکړي. نو د ټولې جمعې ګناهونه الله تعالی معاف کو او د جمعې چونکې اندازه 9 ورځې ده الله تعالی د دې سره 3 ورځې د مغفرت نور مرګري کې د 10 ورځو ګناهونه معاف. لیکن ومن مس الحصى، یو سړی رالی مسجد لا کله په یو شي باندې ځان اخته کی، کله په بل شي ځان اخته کی، کله د خوب غلبه ور باندې راسي، کله د سوچو د فکرو غلبه ور باندې راسي. کچیرې سړی د جمعې دورانیه په دې شکل باندې تیره کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فقط لغا، هغه سړي لغویات وکړو، هغې خپله جمعه ضایع کړه، هغې دپاره چې د الله تعالی د طرفه کوم مغفرت و بخښنه وه هغې څخه دی محروم و بې نصیبه پاته سو.
نو چونکی جمعه د ورځو سردار ورځ ده او جمعه د ټوله ورځو محترمه او معظمه ورځ ده، نو دی کې د جمعې په ورځ باندې لمونځ کول او په لمانځه کې په ښه طریقه باندې شرکت کول. عام طور چې کله د جمعې ورځ راسي نو الحمدلله عام مسلمانانو ته الله تعالی په لمانځه کې د شرکت کولو توفیق ورکوي. چې کله د مسلمانانو جامعګانې وګورئ، د هغې لوی لوی مساجد وګورئ، نو په هغې کې عام طور ازدحام جوړي، په هغې کې رش جوړي او هغې له ډېر انسانان را رواني، د مشرانو په شکل، د کشرانو په شکل، د ځوانانو په شکل، د بوډاګانو په شکل هغې خپل لمونځ ادا کوي او د جمعې عبادت کوي، واپس ځي. لیکن کله کله د یو چا د کم قسمتۍ په خاطر باندې د هغې سره د جمعې د ورځې د عظمت، د جمعې د ورځې د اهمیت، د جمعې د ورځې د فضیلت څه احساس نه وي، نو هغې د خپلې کم قسمتۍ په خاطر دا مبارکه ورځ او دا معظمه ورځ او د دې ورځې عبادات ځینې ضایع سي چې په دې ورځ کې الله تعالی د قبولیت کم ساعات یې شي، د هغه ځینې ضایع سي، یا د هغې دا ورځ په لهویاتو کې تېره سي، یا په لعبیاتو کې تېره سي، یا په فضولو کارو کې تېره سي. نو زه دې مختصر وخت کې ستاسو حضور کې د جمعې د ورځې عظمت او د جمعې د ورځې د عباداتو فضیلت ږدم. الله تعالی دې ما ته د صحیح بیانولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته پر دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو پر ذخیره باندې سړی نظر واچوي، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو د ذخیرې سره د انسان په ذهن کې د یوې خبرې معلومات ډېر ښکاره راځي چې د احادیثو په ذخیره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژبه مبارکه دې ورځې ته ډېر لوی فضیلت بیان شوی دی، او د احادیثو په ذخیره کې د دې ورځې نوم په سید الایام باندې یاد شوی دی چې دا د ټولو ورځو سرداره ده او دا د مسلمانانو د عبادت ورځ ده او دا د مسلمانانو د خیر او د برکت ورځ ده او دا د مسلمانانو د خوشحالۍ او د اختر ورځ ده. او چې څومره غټ غټ کارونه په دې کائناتو کې الله تعالی پیدا کړي دي، د هغې ډېرو کارو دپاره الله تعالی انتخاب د دې ورځې کړی دی. د ټوله انسانیت پلار، د ټوله انسانیت منشا حضرت آدم علیه السلام دی. که روایات سړی وګوري د حضرت آدم علیه السلام پیدایش الله تعالی په دې ورځ باندې کړی دی. د پیدایش وروسته چې حضرت آدم علیه السلام الله جنت ته ننوستی د جمعې مبارکه ورځ وه، او چې واپس حضرت آدم علیه السلام د یو حکمت او مصلحت په خاطر الله تعالی د جنتونو سره باسي د جمعې مبارکه ورځ وه، او چې په کومه ورځ باندې الله تعالی د جنتونو څخه حضرت آدم علیه السلام ځکې ته راشوکي د جمعې مبارکه ورځ وه، او چې په کومه ورځ باندې پر مځکه باندې د حضرت آدم علیه السلام توبه الله تعالی قبلوي د جمعې مبارکه ورځ وه، او چې په کومه ورځ باندې د حضرت آدم علیه السلام وفات د دې دنیا څخه کېدی او د دنیا څخه د هغې رخصتېدل راتلل د جمعې مبارکه ورځ وه. نو دې کائناتو کې الله تعالی د جمعې مبارکه ورځ د ډېرو لوی لوی کارو دپاره انتخاب کړې ده چې په کومه ورځ باندې حضرت اسرافیل علیه السلام د ټوله انسانیت د ختمېدو دپاره شپېلۍ پوکي، نو که سړی د حدیثو د روایاتو معلوماتو کې دا ورځ هم د جمعې ورځ وي چې کله حضرت اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې ساه پوکي، نو ټوله انسانیت د مځکې پر مخ باندې ختم سي، او د هغې څه 40 کاله بعد بیا اسرافیل علیه السلام دوباره په شپېلۍ کې پوکي چې بیا د انسانان راپورته سي د حساب و کتاب دپاره. نو چې په کومه ورځ باندې اسرافیل علیه السلام د انسانیت د ختم کېدو دپاره کومه شپېلۍ پوکي، نو هغوی هم د جمعې ورځ وي. نو په دې وجه روایاتو کې راځي چې کله دا ورځ راسي په اوبو کې مایان دي، په هوا کې مرغان دي، او په ځنګلو کې حیوانان دي، او دا ټوله بدنونه ریږ دي، او په اسمانو کې فرشتي دي، د هغې ټولو بدنونه ریږ دي چې نن خو د جمعې ورځ ده، هسې نه چې الله تعالی نن د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ د پکولو فیصله کړي، او هسې نه چې الله تعالی نن دا ورځ د قیامت د برپا کېدو دپاره انتخاب کړي. نو چې په کومه ورځ باندې اسرافیل علیه السلام د انسانیت د ختمېدو دپاره کومه شپېلۍ پوکي، دا هم د جمعې ورځ وي، او چې په کومه ورځ باندې د ټوله انسانیت حشر و نشر ته راپورته کول او د قبرونو سره پورته کېدل، دام د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ باندې کېږي، دام د جمعې مبارکه ورځ. او چې پر کوم میدان باندې په کوم غړي باندې د الله تعالی حشر و نشر حساب و کتاب برپا کېږي، دام د جمعې مبارکه ورځ. او چې په کومه ورځ په جنتو کې الله تعالی جنتیانو ته د ټولو څه اعلی نعمت د دیدار په شکل باندې ورکوي، د الله تعالی د دیدار دپاره هم د جمعې ورځ مختصه ده، او په جنتو کې د الله تعالی دیدار د جمعې په ورځ باندې کېږي. نو ځکه د جمعې ورځ د انسانانو دپاره د اختر ورځ، د خوشحالۍ ورځ، د مزید ورځ، او د هغه رقم د خیر او د برکت ورځ منتخبه شوې ده.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت را نقل کړي چې الله تعالی د ټولو امتو په ابتدا کې يهودو نصاراو باندې د جمعې ورځ پیش کړه، لیکن دا غي شوم قسمتي دا غي کم قسمتي او بدبختی وا اغه د دې ورځ سے اعراض وکړي، نو ځکه الله تعالی اغه د دې ورځ دا خیر او برکت سره محروم او بے نصیب دا غي سورسته بیا الله تعالی د دې امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت راهنمایي وکړه او هغه ته چې کله د جمعې ورځ پیش کړه نو د جمعې ورځ هغه قبول کړه، نو د دې جمعې د ورځې قبولیت اولن الله تعالی د دې امت په قسمت او نصیب کې راوستل دي، ځکه د يهودو نصاراو د لپاره انتخاب یا د هفته د ورځې دی او یا د یک شنبه د ورځې دی، او د مسلمانانو د لپاره الله تعالی انتخاب د جمعې د ورځې کړی دی. حضرت انس رضی الله عنه یې روایت را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ما تراله او د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په دې لاس کې آینه و اندار او ما ورته چې جبرائیل د دې سره وړي دي، نو غیر راته چې محمد صلی الله علیه وسلم دا ستاسو امت لپاره یو بهترینه تحیه او تحفه ده او دا ستاسو امت لپاره د جمعې مبارک ورځ ده، دا ستاسو امت د اختر ورځ ده، دا ستاسو امت د خیر او د برکت ورځ ده او دا ستاسو امت لپاره د عبادت ورځ ده. حضرت انس رضی الله عنه وايي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علما د جبرائیل څخه پوښتنه وکړه چې الله تعالی دې ورځ کې زما او زما د امت لپاره څه یې شدي، وای حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راټول چې دې ورځ کې یو غړی راځي کچیر دی امتیانو کی او سڑے د هر قسم سوال حاجتو کی الله تعالی به ضرور فرکئی، کچیر د الله تعالی حکمت او مصلحت د هغه د پرکېدو نو په دنیا کې اور پرکئی، کچیر دنیا کې د الله تعالی د حکمت او مصلحت د هغه پرکېدل خلاف نو الله تعالی بیا د قیامت میدان لور لخوندې کوي، او د قیامت په میدان کې د دې سوال د پرکېدو اجر په دومره لوی عظمت او په دې دومره لوی شکل باندې ور کوي چې بیا به عام انسانان د هغه او عظمت لوی ته ډېر حیران، او کچیر په دې ورځ کې ستاسو امت انسانان هغه د یو مشکل حل د الله تعالی سره غواړي نو الله تعالی په هغه غړي کې ضرور د دې مشکل حل کوي، لیکن که د هغه مشکل حل د الله تعالی د حکمت او مصلحت سره خلاف ولو نو بیا خو په دنیا کې الله تعالی هغه مشکل نه حل کوي، لیکن د دې مشکل حل به الله تعالی د قیامت په میدان کې د غلوی تکلیفو د حل په شکل باندې د تور کوي. نو دا غي سورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل په دې تحیه او په دې تحفه باندې ډېر خوشاله او ډېر راضي و، ځکه حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث را نقل کړي چې من مات یوم الجمعه او ليله الجمعه، کچېره د دې امت انسانانو کې اوسړې د جمعې په ورځ باندې وفات یا د جمعې په شپه باندې د هغه مرګ وفات رااله نو كتب الله له اجر شهید، الله تعالی دې سړي ته اجر او مزدوری او حشر د شهید ورکړي، ووقي فتنه القبر او عذاب القبر، الله تعالی د دې جمعې د ورځې د مرګ یا د جمعې د شپې د مرګ په خاطر د قبر د فتنې سره د قبر د عذاب سره د قبر د مشکلاتو سره الله تعالی محفوظ ګرځي. او غالبا حضرت انس رضی الله عنه دا روایت هم را نقل کړي چې کم کسان د جمعې په شپه باندې د هغې مرګ نه راغلی او د جمعې په درمیان کې د هغې مرګ راغلی، بیا چې کله د جمعې مبارک ورځ تیره سي د جمعې د ورځې آخرنۍ ګړی راځي نو دې ګړي کې الله تعالی 6 لکه انسانان د جهنم څخه آزادوي چې هغه مسلمانان یې هغه ایمان تیر کړی او هغه د خپل بد عملۍ په خاطر باندې په جهنم کې راځي، نو الله تعالی د هر مازیګر په وخت باندې په لکونو انسانان د جمعې د برکت او د جمعې د عظمت په خاطر د جهنم څخه آزادوي، ځکه دا دې امت الله تعالی یو عظیمه تحفه ورکړې ده. حضرت کعب ابن احبار رحمه الله یو قول نقل کوي چې د مځکې پر مخ چې څومره ښارونه پراته دي په دې ټولو ښارو کې زیات عظمت الله تعالی مکې مکرمه او بیت الله ته ورکړی دی، بیا په کال کې چې څومره میاشتې راځي په دې ټولو میاشتو کې الله تعالی زیات فضیلت رمضان او د روژې میاشت ته ورکړی دی، په کال کې 360 ورځې راځي په دې ټولو ورځو کې الله زیات فضیلت د جمعې مبارک ورځ ته ورکړی دی، او په کال کې 360 شپې راځي په دې ټولو شپو کې الله تعالی زیات فضیلت د ليله القدر شپې ته ورکړی دی. نو په ښارو کې د ټولو څخه افضل ښار مکه مکرمه ده، لکه دلته چې سړی کله مکې مکرمې ته ورځي نو د هغې علاقې هغه خلکو هم دا لیکلي وانت فی احب البلاد الی الله چې ته مکې ته راننوځې ته د الله تعالی په یو محبوب ښار باندې راننوځې، او په ټولو
میاشتو کې رمضان المبارک ته فضیلت ده او په ټولو ورځ کې د جمعې مبارک ورځ ته زیات فضیلت ده او په ټولو شپو کې ليله القدر ته ډیر زیات فضیلت. حضرت کعب ابن احبار رحمه الله لګلی دي چې د دې ورځې فضیلت عام طور خصمانانو او مرغانو ته هم کیږي چې کله د جمعې په ورځ د مځکې خصمانان یو د بل په مخ باندې ورځي نو همیشه سلام سره وایي او یو په خپل مابین کې په خپل ژبه دا کلام سره کوي چې الله تعالی څومره بهترین ورځ او څومره غوره ورځ او څومره د خیر او برکت ډکه ورځ پیدا کړې ده. نو په دې خاطر د جمعې ورځ دا په عام ورځو کې ډېره افضل ورځ ده او ډېره د عظمت او د عبادت ورځ ده ځکه حدیثو کې دې ته سید الایام د ټولو ورځو سردار ویل شوی ده. حدیثو کې دې ته د اختر ورځ ویل شوی ده. حدیثو کې دې ته یوم المزید الله تعالی د زیاتو نعمتو ورځ ده او حدیثو کې د الله تعالی د طرفه د دې انتخاب د زیاتو عبادتو د پاره شوی دی. نو چونکه محترم ورځ ده او مکرم ورځ ده او خوش قسمت انسان هغه دی چې د دې عظمت او د دې احترام په خپل دماغ کې کښیني او د دې د قبولیت په ساعاتو کې د الله تعالی سره خپل رابطه مضبوطه وساتي. او کم نصیب انسان په معاشره کې هغه دی چې د جمعې ورځ راله 13 سوه دی په لهویاتو کې اخته دی، دی په لعبیاتو کې اخته دی، دی په خپلو میلو تماشو کې اخته دی. لکه عامې ورځې چې تېرېږي د جمعې ورځ د باندې د چوټۍ ورځ د لهوې ورځ د لعب ورځ د هغې څه زیاته په لهویاتو و لعبیاتو کې تېره شي. نو دا ورځ زموږ او ستاسو دپاره د عبادت بهترینه ورځ ده. هسې زه دا خبره کوم چې زموږ او ستاسو الله تعالی په دې دنیا کې د پیدایش مقصد څه کړی دی؟ موږ دې دنیا ته څه دپاره راغلي؟ دی دنیا کې د انسان د پیدایش دوه مقصد دي. یو مقصد د انسان د پیدایش عبادت دی. قرآن کریم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون. الله تعالی انسانان ما د دې لپاره پیدا کړی دي چې زما عبادت کوي، نه مې د کاروبار لپاره پیدا کړی دي، نه مې د تجارت لپاره کړی دي، نه مې د رزق لپاره پیدا کړی دي، نه مې د نفقې او د نعمتو د خوړلو لپاره پیدا کړی دي. نو د انسانیت د پیدایش یو لوی غرض هغه د الله تعالی عبادت کول او د دې سره سره د الله تعالی معرفت او شناخت کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی كنت کنزا مخفیا، الله تعالی حدیث قدسی چې الله تعالی وایي زه یو پټه خزانه وم فاحببت ان اعرف، ما ته دا محبوب اسو چې دی زه وپېژندل سم. نو فخلقت الخلق لاعرفني، دا مخلوقات مې دې دپاره پیدا کړو چې ما وپېژني. نو دې دنیا کې د مخلوقاتو د پیدایش مقصد یا د الله تعالی عبادت دی او یا د مخلوقاتو د پیدایش مقصد دا د الله تعالی معرفت او شناخت دی. لکه بل ځای کې الله تعالی قرآن کریم کې وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی وایي ما د انسانانو سودا سره کړې ده، زبایو رانیونکې او دا انسانان چې دی هغه مشتری او خریده خرڅونکي دي. دی انسانانو پر ما باندې یو څه خرڅ کړي دي او ما هغې قیمت ودی ته فرور کړی دی. دی انسانانو پر ما باندې ځان خرڅ کړی دی، دا جسم د پر ما خرڅ شوی دی او دی انسانانو چې څومره مال او دولت دی دا ټوله پر ما خرڅ کړی دی او د دې عوض ماسور کړی دی بان لهم الجنه، د دې په عوض کې به زه دې بندګانو ته جنت ورکوم. نو دې مځکې پر مخ زموږ د خپل رب سودا سره شوې ده چې زما نفس دی، زما مال دی، دا ټولو پر الله تعالی خرڅ شوی دی. الله تعالی د دې رانیونکی ذات دی او د دې په عوض کې الله تعالی ما ته جنت را کړی دی چې د دې په عوض کې به زه د جنت مستحق یم او ما ته به د جنت نعمتونه را کول کېږي. نو کم نفس چې زما په قبضه کې دی یا کم مال چې زما په قبضه کې دی در حقیقت د دې مالک زه نه یم بلکې دا یو څو ورځې د الله تعالی زما سره امانت دی. که اوس الله تعالی ما ته وایي چې بنده ما خو د عبادت لپاره رانیولی، نو فورس کې 24 ساعته دی بغیر د عبادت به بل څه نه کوي، په هفته کې 9 ورځې دی بغیر د عبادت به بل څه نه کوي، په میاشته کې 10 ورځې دی بغیر د عبادت به بل څه نه کوي، په کال کې 12 میاشتې دی بغیر د عبادت به بل څه نه کوي. نو ستا شپه ستا ورځ ستا هر ګړی دا به زما په عبادت کې تېرېږي. نو دا د الله تعالی د طرفه زموږ سره تجاوز نه بلل کېږي ځکه الله تعالی رانیولي او الله تعالی پوره قیمت را کړی دی او الله تعالی د دې عبادت لپاره ځان له خپل کړي او الله تعالی د دې عبادت لپاره زموږ سودا کړې ده. نو بیا د الله تعالی د طرفه چې کوم فرمان موږ ته جاري سي نو الله تعالی مالک دی، ما او تا غلامان او مملوکین او مالک چې مملوک ته کوم فرمان جاري کړي دا د مالک تجاوز نه بلل کېږي. لکه زموږ استادو په معاشره کې یو سړی دی د کور کار دی، د دې کار دپاره یو مزدور د بازار سره ولي او هغې ته پوره مزدوري وله ورکړي او بیا مزدور ته وایي چې د سهاره صدر غرمې پورې دا کار دی، د ماپښینه صدر مازدیګره پورې دا کار دی. نه هغه مزدور دا نسي ویلی چې دا زما سره تجاوز دی ځکه پوره قیمت یې وصول کړی دی او الله تعالی او خپل مالک رانیولی د دې کار دپاره
او دا کار د دې مالک کول پتا باندې مقصد دی، نو بیا به دا څنګه انسان د دې مالک تجاوز وبولي؟ نو چونکه زموږ سودا د خپل رب سره سوې ده او د دې په مقابل کې الله تعالی جنت راته انتخاب کړی دی او الله تعالی رانیولې د عبادت لپاره یو او د معرفت لپاره یو. کچېرې د الله تعالی دا فیصله را باندې وسی چې ټوله ورځ ده او ټوله هفته ده او ټوله میاشته ده او ټوله کال به زما د عبادت بغیر بل عمل نه کوي، نو بیا خو زموږ سره حق فیصله ده او دا د الله تعالی د موږ سره عدل او انصاف دی. لیکن قربان در داسې خریدار چې هغې سودام وکړه او د سودای کامل عوض هم راته کښېښوی چې جنت دی، لیکن د هغې باوجود احسان و انعام و اکرام دا را سره وکړي چې ټیک د ما رانیولی د عبادت دپاره، لیکن دا ستا جسم او ستا مال زما امانت دی، ورسه د امانت ستا په حواله دی. جسم هم برته ماته په حواله راکړې، مال هم برته ماته په حواله راکړې چې ورسه دا جسم په خپلو کارو کې استعمال که، تجارت وکړه، دکانداري وکړه، زراعت وکړه، کښت وکړه، نکاح وکړه، واده وکړه، بچان پیدا کړه، د بچانو روزنه وکړه، کور ځان له جوړ کړه، جایداد ځان له جوړ کړه او زندگی تیره کړه. د هغې باوجود الله تعالی دا اکرام و احسان را سره وکړي. لیکن د دې سره سره الله تعالی یو چند خبرې را باندې کښېښوی چې ازادي خو مې درکړله، لیکن چند فرایض د لمنځو په شکل دی دا به نه قضا کوې، او دغه رقم د روژې په شکل دی دا به نه قضا کوې، د حج په شکل دی دا به نه قضا کوې، د زکات په شکل دی دا به نه قضا کوې، او یو څو یې مخ ته ګناوې راته کښېښوي چې د دې شیانو څه به ځان ګورې، دا به کوې، د دې څه به ځان ګورې، نور زما د طرفه تا ته اجازه چې د خپل ځان متعلق څه کوې، د خپل ځان په فایده کې څه کوې، د خپل ځان د خوش متعلق څه کوې، د خپل ځان په نفع کې څه کوې، او چې څه اجازت یې هغه زما د طرفه چې څه یې هغه کوه. لیکن الله تعالی ډېر حکیم ذات دی، الله تعالی ډېر مصلح ذات دی. الله تعالی سره د دې خبرې علم ستا چې دا بنده چې کله ما دومره ازادي ورکړه، صرف په یو څو منظوم مې پابنده کوي، په یو څو خبرو مې پابنده کوي، نوره مې ده ته ازادي ورکړه، د دې ازادۍ اخره نتیجه څه راوځي؟ د دې بنده د ازادۍ اخره نتیجه دا راوځي چې دی به په خپلو مصروفیاتو کې داسې مستغرق ګرځي چې زما سره به هغه سودا بالکل یېرېږي چې ما د کوم مقصد دپاره پیدا کړی وي هغه به یې د دماغ وځي، بیا به سهار و ماښام دی په دنیا کې داسې لګیایي لکه دی چې د دنیا دپاره پیدا شوی دی. هغه زما سره سودا به د ده په دماغ کې نه راځي، یا د خپل مقصد د تخلیق او د پیدایش مقصد به د ده په دماغ کې نه راځي، بیا به دی دومره آزاده زندگی کوي چې نه به زه په دماغ کې ورځم، نه به عبادت په دماغ کې ورځي، نه به زما سودا په دماغ کې ورځي، نه به جنت په دماغ کې ورځي. الله تعالی ته د دې ټولو خبرو معلومات، لیکن آخر د دې بنده د راګرځولو دپاره الله تعالی د یو څو ورځو انتخاب کوي، د یو څو ګړیو انتخاب کوي چې یو څه ورځې یو څه ګړي الله تعالی د دې دپاره انتخابوي چې بنده برته راوګرځي چې ای بنده ما د څه دپاره پیدا کړی وې، ای بنده زما سودا څنګه در سره سوی و، او ما ته د کوم غرض دپاره رانیولی وې، هغه غرض څه سو، هغه عبادت څه سو، هغه ترتیب څه سو. نو الله تعالی بیا چند ورځې ورته پیدا کړي، چند ګړي و ساعات ورته پیدا کړي چې بنده برته د دې غفلت او د لاوبالۍ سره ګرځي خپل عبادت له. په هغه ورځو کې یوه ورځ د جمعې مبارکه ورځ ده چې بنده 11 ورځې 9 ورځې خو تا آزاده تېره کړه، یا په دکانداري کې لګیا وې، یا د دنیا په اشغالو کې لګیا وې، یا د خپل نفع او نقصان په کیسو کې تېره شوه، لیکن دغه د جمعې ورځ دا زما د عبادت ورځ ده، دا به داسې تېروې لکه ما چې ته د عبادت لپاره پیدا کړې، دا به په عبادت کې تېرې، دا به زما په معرفت کې تېرې، دا به زما په تعلق کې تېرې، او دا به زما پر مرضا باندې تېرې چې د کوم کار دپاره ما ته پیدا کړې په هغه شکل به دا تېرې، او ما د عبادت دپاره پیدا کړې دا ورځ به په عبادت کې تېرې، او چې په دې 9 ورځې کومې ګناه درسه سوې ده، کومه نافرماني او غفلت درسه سوې ده، په دې ورځ د جمعې به هغه ګناه او نافرماني او غفلت د دماغه غورځي، او چې کومه ګناه ستا په عملنامه کې سوې ده د دې ورځې به دا ورځ به داسې تېرې چې د هغې ګناه څخه به ځان خلاصوي، هغې به سوځي، هغې به د عملنامې څخه صفا کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د جمعې په ورځ باندې سړی راسي اودس وکړي او په ښه طریقه باندې په وخت کې د جمعې لمانځله راسي، او بیا نصیحت ته کښېناستی، خطبه ته کښېناستی، چپ خوله پاته سو او لمونځ یې په ښه طریقه باندې وکړئ، نو بیا خو الله تعالی د تېرې جمعې ټول ګناهونه ور معاف کړو، او د هغې څه زیات که د ده په عملنامه کې څه 3 ورځې نوره معافي ورته وکړه، په دې خاطر باندې چې د جمعې ورځ د په عبادت کې تېره کړه، او چې د جمعې ورځ الله تعالی د ده څه څنګه غوښتې و په هغه شکل باندې تېره کړه. نو چونکې د جمعې ورځ زموږ د دې غفلت څخه د راګرځولو ورځ ده، نو ځکه الله تعالی په دې ورځ کې پر موږ باندې څه عبادات کښېږدي،
نو د ټولو څه مخکنی عبادت چې د دې ورځې لمونځ الله تعالی پر نارینهو فرض کړی دی او د دې ورځې د جمعې خطبه اورېدل الله تعالی پر دې انسانانو واجب ګرځولی ده، بلکې د دې سره سره نور اعمال دي. دې ورځ باندې غسل کول دا سنت عمل دی، هم د نارینهو دپاره سنت عمل دی، هم د زنانو دپاره سنت عمل دی. که څوم نارینهو باندې د جمعې لمونځ شته او پر زنانو باندې د جمعې لمونځ نشته، لیکن غسل پیغمبر علیه صلات وسلام د دواړو دپاره سنت ګرځولی دی. او دې ورځ باندې خوشبویي لګول دا د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت دی. او په دې ورځ باندې مسجد له په وخت کې ځان رسول، د نور وختو سره چې ته کم منځله په کم حالت کې ورځې د جمعې په ورځ به د هغې څه مخکې ورځې، ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کم سړی د جمعې لمانځله په اول وهلت کې ځان راورسوي، الله تعالی په خپل عملنامه کې د هغه چا په شان باندې ولیکي چې کم څوک په دې ورځ باندې وش ذبحه کړي او وش ټوله قرباني کړي او وش ټوله خیرات کړي. ځکه په دې ورځ باندې چند داسې اعمال دي چې د هغې کولو په خاطر باندې الله تعالی زموږ ټوله جمعه د ګناهو څخه محفوظه ګرځي. نو د جمعې په ورځ کې د ټولو څه مخکې په وخت کې راتلل او د جمعې په ورځ باندې په وخت کې غسل کول او په تلوار باندې مسجد له راتلل، او چې مسجد له کله رالی چې امام کله خطبې و نصیحت له نه دی راغلی، نو د هغې څه مخکې چې څومره دې وس کېږي یو څو رکعته نفل کول، او بیا خاص کر پر پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود مبارک ویل، ځکه ملایکې په دې ورځ باندې پر دې خلکو باندې ګرځي او د دې انسانانو درود دا د زرو په شکل باندې د هغې شکل معلومي او د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه مبارک دی رس. زموږ د سلفو عادت به دا و د چا به معمولو د ورځې د جمعې په ورځ 10,000 واره درود ویل، د چا به معمول دا و چې 1000 واره درود ویل، او د اکثرو به معمول دا و چې کم سے کم 300 واره پر پیغمبر علیه السلام درود ویل، او د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت کول. پیغمبر علیه صلات وسلام د جمعې په ورځ په ټولو تلاوتو کې زیات فضیلت د جمعې د ورځې مبارکې په برکت باندې سوره کهف ته ورکړی دی، د سوره کهف تلاوت کول. او که د سړي وخت یې د سړي سره اساني چې کله مسجد له لږ په وخت کې راسي نو صلات التسبیح ادا کول. نو دا د جمعې د ورځې هغه اعمال دي چې په دې اعمالو باندې سړی جمعه را تېره کړي او په دې اعمالو کې سړی عبادت وکړي او د جمعې قدر و احترام وکړي، نو بیا خو د دې جمعې په برکت باندې الله تعالی چې څومره ګناهونه په جمعه کې سوي دي الله تعالی د هغې ټولو مغفرت کوي. حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه یو صحابي دی، هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث را نقل کوي چې پیغمبر علیه صلات وسلام به وایي چې د جمعې په ورځ باندې سړی وختي غسل وکړي او مسجد له وختي راسي، او بیا چې کله امام فارغه کېږي د لمانځه صدر هغې وخته پورې دی په دې مسجد کې په پټه خوله باندې ناست. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کال کې 360 ورځې راځي، الله تعالی په عملنامه کې دا 360 ورځې روژاتۍ لیکي، او کال کې 360 شپې راځي، الله تعالی د دې عمل په خاطر دا 360 شپې دا انسان په عبادت گزارانو کې شماري، لکه دا 360 شپې چې ټولې پر د په عبادت کې تېر شي. و چې یو سړی د دې جمعې د لږ ګړي څخه محروم شي، ستاسو په عقیده کې د څومره خیره څخه محروم و بېنصیبه شو. فضیل ابن عیاض وایي ما د یزید ابن هارون څخه د دې حدیث متعلق پوښتنه وکړه. دې حدیث کې چې سړی په عربي باندې وایي نو دې کې 2 لفظ راځي، و یو لفظ دا و چې پیغمبر علیه صلات وسلام به ویل غسل واغتسل، او بل حدیث دا راغلی، بل لفظ دا کې راغلی دی چې بکر وابتکر. ما د خپل استاد ته پوښتنه وکړه چې استادجي پیغمبر علیه صلات وسلام خو وایي چې غسل واغتسل د دې څه معنا ده؟ وایي دا راته د غسل معنا ده چې اولنی اودس وکړي د اوداسه اندامونه یې پرېولل، او واغتسل دا معنا چې د اوداسه څخه وروسته یې غسل ورپسې وکړي او ټوله بدن یې پرېولئ، نو نفس اودس کول او د اوداسه څخه وروسته بیا غسل کول. وایي ما ورته وویل حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام خو بکر وابتکر لیکلی دی، د دې څه مطلب دی؟ وای دا رسول چې بکر وفتکر دا معنا چې د کوره هم په تلوار باندې په وخت کې راووته او وفتکر مسجد ته هم په ډیره تلوار باندې ځان راورسوي، په وخت کې د کوره سره وتل او په ډیره تلوار سره مسجد ته رارسېدل. نو د هغې سړي دپاره الله تعالی بیا د دې کال ټولې ورځې د روژاتیانو په شکل کې، او د هغه سړي دپاره بیا الله تعالی د کال ټولې شپې د تهجد گزارانو په شکل باندې لیکي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کوي، لکه مخکې ما د دې یو ټوکړه وویله چې په کال کې څومره ورځې راځي او پر څومره ورځو باندې لمر راخیږي، د جمعې د ورځې زیات پر افضله ورځ باندې لمر نه راپورته کېږي. د دې دا معنا چې په ټولو ورځو کې افضله ورځ د جمعې مبارکه ورځ. حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي چې کله د جمعې د ورځې زوال کېږي، د زوال په شاوخوا کې د دې مسجد پر دروازو باندې څه ملایکې درېږي، او د هغې ملایکو په لاسو کې کافیان رجسټران دي چې د انسانانو نمونه لیکل کېږي،
چې کم خلق جمعې لمانځه ته په اول وهلت کې رالو نو د هغې ټوله نمونه ملایکې لیکي او د هغې په عملنامه کې ملایکې د یو وش یا د یو غوایه د صدقې ثواب لیکي. او چې کم سړی لږ ځنډېدلی دی په دویم وهلت کې راورسېدی نو د هغې دپاره بیا ملایکې په هغه آسماني رجسټر کې نوم لیکي او د هغې په عملنامه کې د یو پسه ذبحه کولو قرباني کولو ثواب لیکي. او چې کله په دریم نمبر کې راورسېدی نو د هغې دپاره بیا ملایکې د یو مرغۍ او د یو چرګو د دې د خیرات او د صدقې ثواب لیکي. او چې کله په څلورم نمبر کې راورسېدی نو د هغې دپاره د چرګ او د یو مرغه د هغې ثواب لیکي. لیکن چې کله امام پر ممبر باندې کښېناستی او مؤذن اذان ته ولاړ او د دې څه وروسته امام خطبه شروع کوي نو هغه ملایکې خپل رجسټرونه سره کت کړي چې سره کتې کې به خطبې ته او د اذانو د خطبې اورېدلو ته کښېني. د دې څه وروسته که څوک په مسجد له راځي د جمعې لمانځه له راځي نو هغې د جمعې په شرکت کوونکو کې بیا نه شمارل کېږي. د دې معنا ده چې د هغې پر ذمه چې کم فرضیت دی فرضیت خو خود ادا کېږي. لیکن په جمعه کې چې کم مغفرت د ګناهونو چې د هغې په خاطر د ټولې جمعې ګناه مغفرت شوه یا په جمعه کې چې کم خیر و برکت یا په جمعه کې چې الله تعالی کم عظمت و فضیلت یې شوی بیا هغه کم نصیبه د دې خیر و برکت څخه محرومه بیا هغه کم نصیبه د دې جمعې د مغفرت څخه محرومه بیا هغه کم نصیبه د دې جمعې د عظمت او د فضیلت څخه محرومه پاتې شي. اوس د لږ بې احتیاطۍ په خاطر باندې الله تعالی انسان د څومره لوی خیره څخه د څومره لوی ثوابه څخه محروم او بې نصیبه وګرځي. بیا خاص کر د جمعې په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې د خپلو مردګانو دپاره ایصال ثواب کول. د سړي مور وفات شوې ده د سړي پلار وفات شوی دی د سړي قریبان وفات شوي دي هغې ته د ټولې جمعې ثواب هغې ته د ټولې جمعې تحفه هغې ته د ټولې جمعې تحیه دا د جمعې په شپه باندې وررسیږي. نو د جمعې په شپه یا د خیر و خیرات په شکل یا د نوافلو د عباداتو په شکل یا د درودو د دعا په شکل یا د نورو نیکو اعمالو په شکل د خپلو مردګانو دپاره ایصال ثواب کول چې دا بهترین ورځي او دا په بهترین شکل هغې ته رسیږي او هغې باندې د دې اعمالو په خاطر باندې الله تعالی په قبرونو کې ډېره لویه اساني راولي او هغې ته په قبرونو کې ډېر لوی وسعت او فراخي راځي. فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله په خپل سند سره را نقل کړې ده چې د جمعې مبارکه ورځ کې یو خاص ګړی راځي چې د هغې ګړي د ثواب څخه د هغې د فضیلت څخه سړی محرومه نه شي. نن خو زموږ کې غفلت دی د عامو انسانانو بیا خاص کر د نوجوانانو چې یا په تعلیمي ادارو کې دي یا په مکتبو اسکولو کې دي یا په مدرسو کې دي چې هر ځای نو د هغې په دماغ کې دا ورغلی ده چې د جمعې ورځ زموږ د چټیو د رخصتۍ ورځ نو بیا د هغې بېچارهګانو څخه د جمعې ورځ په ډېر لهو لعب کې تېره شي یا د هغې په ګنانو په تماشو کې تېره شي یا د هغې په محفلو په مجلسو کې تېره شي. لیکن هغه غریب په دې باندې نه پوهېږي چې دې جمعه کې الله تعالی یو داسې ګړی پر ما باندې راولي که چیرې د هغې ګړي دعا او غوښتل زما په نصیب سي الله تعالی زما دنیا او ما فیها ټوله درستوي. نو دا د هغې دپاره ډېره د غفلت خبره ده. د جمعې ورځ دا د لهو لعب ورځ نه ده. د جمعې ورځ دا د عبادت ورځ ده. دا د جمعې د لمانځه ورځ ده او دا د الله تعالی د فضیلت پیدا کولو ورځ ده او دا د خپلو ګناهو د مغفرت کولو ورځ ده. او دې ورځ کې ما مخکې هم درته ویل چې الله تعالی یو داسې ګړی ایښی دی چې کم حاجت وغواړي الله تعالی به ضرور پوره کوي. که چیرې په دنیا کې الله تعالی په هغې کې حکمت و مصلحت نه ولري نو بیا به الله تعالی د هغې بدله په آخرت کې دله درکوي. او چې د کم مشکل حل وغواړي الله تعالی به ضرور هغه مشکل حل کوي. لیکن که دنیا کې الله تعالی په هغې کې مصلحت و حکمت نه ویني بیا به د هغې مصلحت حل الله تعالی په قیامت کې د عذابو د دفاع په شکل باندې درکوي. لیکن هغه ګړی د جمعې په کم ورځ په کم ګړي کې راځي د الله تعالی حکمت و مصلحت دا دی چې هغه د جمعې په ټوله ورځ کې الله تعالی هغه ګړی پوشیده او پټ ایښی دی چې پر کم ګړي سړی برابرېږي چې په هغه ګړي کې الله تعالی د انسان دعا او حاجت ضرور هغه د جمعې په ټوله ورځ کې پوشیده دی. لکه ګوره د لیلة القدر شپه دا د مغفرتو ده دعا د قبولیت شپه ده لیکن الله تعالی په ټوله کال کې پوشیده ګرځولې ده چې انسانان پر دې یوه شپه اعتماد نه وکړي د نورې شپې د عبادت څخه بې نصیبه نه شي. دغه رقم دغه ګړی الله تعالی د جمعې په ټوله ورځ کې پوشیده ګرځولی دی چې انسانان پر هغه یو ګړي باندې اعتماد ونه کړي د دې ټولې ورځې د عبادت څخه محروم و بې نصیبه پاته نه شي. اوس هغه ګړی کله راځي زموږ محدثین دي کې ډېر مختلف دي. بعض محدثین وایي چې هغه ګړی په دې وخت راځي چې کله امام د جمعې د لمانځه دپاره در دې دروازه را ننوتی
بیا د قبولیت غړې او ساعت شروع ده در هغه وخت پورې چې د جمعې د فراغت وروسته امام در دروازه وسی، چې امام کله در دروازه مسجد ته راننوته استاد قبولیت ساعت شروع او چې په کوم سات کې باندې د امام خبر ته در مسجد ووتله نو استاد هغه د قبولیت ساعت تیر. قسم چې امام راننوته وعظ روان دی یا خطبه روانه ده نو د وعظ او د خطبې په دورانیه کې د انسان د لپاره لسانی دعا کول دا جایز عمل نه دی چې دی بیا په دې باندې پوزي چې یاره اوس د قبولیت سات کوي د جر لاس پورته کې جر دعا کوي نه، دی وخت کې په زړه کې خپل حاجت راګرځول، په خپل زړه کې خپل حاجت غوښتل او په خپل زړه کې د خپل مشکلاتو حل غوښتل او د غرکم په خپل زړه کې د الله تعالی سره رابطه ساتل، ځکه الله تعالی د انسان په ژبه هم خبر دی، الله تعالی د انسان په زړه باندې هم خبر دی. لیکن بیا خاص کر خو عام طور امامان هغه د جمعې وروسته دعا کوي، په هغه دعا کې شرکت کول ځکه دا هم د قبولیت ساعت او په دې وخت کې هغه دعا الله تعالی قبول. بعض نور علما پر دې باندې دي چې نه هغه د قبولیت غړې چې د جمعې په ورځ باندې راځي هغه غالبا د مازیګر د لمانځه سونی سی بیا در ماښام لمر لوېدو پورې په دې غړي کې دا د جمعې اخرنۍ غړې دی که په دې غړي کې الله تعالی انسان ته د دعا کولو توفیق ولورکي دا دعا الله تعالی ضرور قبلوي. ځکه زموږ د سلف او زموږ د بزرګانو معمولات بداسیو چې هغه به د جمعې ورځ 13 سو د مازیګر د لمانځه وروسته بیا د مسجد څخه راوتل، د مازیګر د لمانځه وروسته وظیفه کول، د مازیګر د لمانځه وروسته تلاوت کول، بیا خاص کر چې اخرنۍ غړې براور رسیدي مثلا زموږ استاد په اصطلاح کې لمر لوېدو ته 10 منټه پاته دومره زمانہ پاته بیا به په دعا کې چې درسو پورې به مؤذن د ماښام اذان ناری کوي، ځکه دا یو موقع، دا یو غنیمت، دا یو د قبولیت ساعت، دا بیا په هر شکل سړی ته نور ملاوي شي. نو زکات د جمعې د دې اعمالو ګټه اخیستل او د جمعات د جمعې د دې اعمالو څخه نفع اخیستل او دا په له العب کې نه ضایع کول. بیا خاص کر فقيه ابو لیث سمرقندی رحمه الله را نقل کړی دي چې دې ورځو کې د خپل مردگانو د ایصال ثواب بندوبست کول، دا غي د فاره د خیر او خیرات بندوبست کول، دا غي د فاره د دعا او د درود بندوبست کول او دا غي د فاره د صدقې بندوبست کول او دا غي د فاره د صلات حاجت او د نوافل بندوبست کول. هغه په خپل کتاب کې د یو بزرگ حکایت را نقل کړی دی، حضرت صالح المری زموږ د سلفو داستان کا تاسو وګورئ، دا غي فهرست کا تاسو وګورئ، د حضرت صالح المری نوم دا زموږ د سلفو په اول او واسطه کې راځي، په اول چې زموږ په اسلافو کې ډېر لوړ سړی او ډېر صاحب د کشف او د کرامات انسان تیر. یا ورځ د جمعې ورځ دا نو دا غي زړه دا وغوښته چې زه د سهار منځله جامع مسجد ته ځم ورسو، ځکه د کلی په مسجد کې لمونځ یو په 25 او په جامع کې یو په 50 ته ورسیږي. نو هغه بزرګ دی او هغه صاحب کشف دی او هغه ته الله تعالی کرامتونه ورکړي دي، نو هغه ټول ژوندۍ په دغه تلاش کې د چنیک اعمال وسنګ کوي او زما په نیکو اعمالو کې به اضافه څنګه راځي. نو هغه سار پر سپېدو باندې د کلی مسجد پریښوي او جامع مسجد غټ مسجد ته ځان رسوي او چې کله په لاره کې دشت راځي پر دشت تیریږي نو په دشت کې قبرستان او ادره راځي، چې کله د ادري او قبرستان ته راورسېدی نو د سپېدو را چاودلو وخت نږدې سو، مړی د ځان سره سوچ وکړي چې ته اوس جامع مسجد ته ورځې نو هلته لار بندوي، دروازه بندوي، نو باید 2 رکعت لمونځ د ادري سره وکړي، مړه د یو قبر اړخ ته د ستړیا په خاطر باندې چونکې شپه بدخوابي کې تېره سوې ده نو دا ځان یې د قبر ته داسې لکه نو دې دوران کې د هغې مبارک پر سترګو باندې الله تعالی خوب راوستی، چې کله خوب کې ویني نو د هغې قبرستان مردگان دي هغه راوتلي دي او هغې شاوخوا اطرافو کې د حلقې او د کړیو په شکل باندې ناست دي، څه کسان دلته حلقه ناسته، څه هلته ناسته، څه هلته ناسته، لیکن د دې حلقې په کونج کې یو نوجوان دی چې د هغې لباس ډېر خیرن دی، د هغې رنګ ډېر پریشانه دی او د هغې رنګ او هیئت ډېر د خوارۍ او د عجز په شکل دی، هغې په یو کونج کې ناست دی، یوازې ناست دی، نور مردگان عام طور په حلقو کې ناست دی. چې کله یو غړی اوس نو چند کسان راځي، هغې په یو طبق کې یو څه تحفې راوړي او پر هغې باندې ټوکران اوار دي او د هغې په حقیقت الله خبر دی چې دې کې څه دي، نو دې مردگانو ته پیښوي او د هر مرده یو طبق اخي او د خپل قبر پر طرف باندې روانېږي، لکه د کلي مخکې یو سارا ده، یو خلک د یو شي انتظار کوي چې کله هغه شی راوړي هر سړی خپله حصه اخي خپل کور ته روانېږي. چې کله مردگان خلاص و هغه نوجوان په دې کونج کې ډېر انتظار وکړي، د ډېر انتظار څخه وروسته د ډېر غم او د پریشانۍ په شکل باندې باره د خپل قبر په طرفه یو مایوس او ناامیده روان شو. نو حضرت صالح المری رحمه الله وایي چې ما آواز ورپسې وکړی چې بچی دومره پریشان او دا څه کیفیت دی، دا څه حالات دي
او دې طبقاتو کې څوک رالو او دا څوک دي او ته څنګه بغیر محروم او بې نصیبه پاتې شوې واپس ولاړې. نو هغه راته ویل زما نوم یې زدولې صالح المري، دا ټول د دې 3 مردگان دي چې په دې جمعه کې څومره قریبانو د دې لپاره ایصال ثواب کړی دی. نو هغه تحفې د جمعې شپه دې ته رارسېږي، نن د جمعې شپه ده او ټول خپلې تحفې درلاسه کې او خپل قبرو خپل کورو ته ځان ورسوي. لیکن زه چونکې یو پردیس یم، زه یو مسافر یم، زه یو غریب یم، نو زه څوک نه لرم چې د مځکې پر مخ باندې ما یاد کړي. نو ما هم ډېر انتظار وکړ، د ډېر انتظار څخه وروسته برته د یو مایوس او ناامیده په شکل خپل قبر ته ځان رسوم. ځکه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم مردگان په قبرو کې دي هغوی د دې خپلو قریبانو د ایصال ثواب ډېر انتظار کوي او هغوی کله کله په دې قبرو کې په داسې شکل باندې زندگی تیروي لکه یو څوک چې اوبو اخیستی او چې اوبه اخیستی هغه د یو چا انتظار کوي چې اوس به یو څوک راسي لاس به راکړي، اوس به یو څوک راکړي لاس او ما به د دې تباهۍ سره وکاږي. هغه غریب په دې خپل قبر کې د خپل قریب انتظار په دا شکل باندې کوي. نو ما ورته ویل چې بچی تا ته ولې څه نه رالو؟ او ما ته ویل چې صالح المري زه پردیس یم، زه غریب یم، زه ناشنا یم، زه د یو لرې ځای څخه د بیت الله حج ته د مور سره را روان وم او زه د مور یو بچی وم او چې کله پر دې علاقه باندې رالم نو پر ما باندې مرګ او د الله تعالی فیصله را ورسېده، زه وفات شوم. او چونکې زما مور د بل خاوند سره نکاح وکړه، د هغې خپل ځان له بچیو ترتیب روان سو، نو زه د مور څخه هم هیر سوم، د نورو قریبانو څخه هم هیر سوم. نو زه هره جمعه راوځم انتظار کوم، لیکن د مایوسۍ بغیر او د یو تحفې د نه را رسېدلو بغیر زه برته خپل قبر ته دغسې مایوسه ځان رسوم. ما ورته ویل بچیه ته د هغې لږ ما ته درک و پته راکړه. چې کله د درک و پته راکړله نو زه رالم هغه علاقې له چې د کوم نامت زنانه د ما ته راښولې وله، نو د ډېره تلاشه وروسته مې هغه زنانه پیدا کړه. هغې زنانې ته په کور کې مې ډېر ځان نږدې کړي. هغې ته مې ویل چې زه ستا سره یو څو خبرې کوم په دې شرط چې زما او ستا درمیان کې به بل څوک نه وي. هغې ما ته ځان ډېر قریب کړی چې زما او د دې په درمیان کې صرف حایل یو پرده پاته. نو ما ورته ویلې زنانې ته څه بچی لرې، څوک لرې؟ وای دی یو چند کشنی بچان راته یاد کړ. ما ورته ویل نه د دې څه مخکې تا یو بچی. وای دی راته ویل چې و د دې څه مخکې زما یو بچی و چې هغه زما د دې زړه ټوکړه وه، د هغې ځاله زما د نس رحم و، د هغې خورکه زما د سینې شودې وې او هغې به همیشه زندگی زما په غېږ کې تېروله او هغې زما په غېږ کې فالنه پیدا کړله او هغې زما څه وفات شو. ما د هغې څه وروسته د هغه بچي حکایت و قصه را نقل کړه. وای هغه زنانې چې کله د خپل بچي حال واورېدی نو د هغې د خولې څه داسې چغې وختې هغې د خپل بچي نوم او د خپل بچي حالت یې په ډېر ارمان باندې یادوی. وای د هغې څه وروسته ما ته 1000 دراهم راکړه او ما ته ویل چې زما د بچي متعلق به صدقه کړې او د هغې څه وروسته زما سره دا وعده وکړه چې زه به په خپله زندګي کې بیا بچی په خپل خیر و خیرات او په خپلو ذکر و اذکارو کې هیر نه کړم. وای چې څه زمانه بعد دویمه جمعه راله زما بیا اراده دا وله چې زه جامع مسجد ته ځان ورسوم. نو بیا د شپې په دې نیت باندې رالم، هغه قبر ته مې ځان واچوی. الله تعالی پر دې سترګو باندې خوب بیا راوستی که ګورم هغه نوجوان په یو سپین ښایسته لباس کې دی او په ډېره خوشحالي کې دی او چې کله عام مردگان یو مجمع وړي نو هغې د ځانه سره خپله مجمع اخیستې او ما چې کله غم پر وکړی نو د ما ته ډېره دعا وکړه چې صالح المري الله تعالی د جنتونه په نصیب کا او ما ته دې څومره مشکلات اسانه کړه او زما سره دې څومره اساني وکړه. او بیا ما ورته ویلې چې دا د قیامت میدان او دا حساب و کتاب دی، په دې کې زیاته اساني ستاسو سره په څه کې دراته ویل چې زموږ خپل اعمال ټولو منقطع دي، موږ په نیکو اعمالو کې د خپلو قریبانو د اعمالو انتظار کوو او بیا خاص کر چې کله پر موږ باندې د جمعې مبارکه شپه راسي نو موږ هغې ته ډېر په انتظار یو چې کله به زموږ د قریب یو تحیه او تحفه در موږ پورې رارسېږي. نو مقصود مې دا دی چې د جمعې مبارکه ورځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې ډېره بهترینه ورځ ده او د عبادت ورځ ده او د تیری جمعه کې چې څومره ګناهونه سوي دي د هغې د مغفرت ورځ ده. خو لیکن د دې دپاره لږ اهتمام کول، د اهتمام طریقه یې دا ده چې لږ په وخت کې غسل کول او لږ په وخت کې صفا لباس اغوستل او خوشبویي لګول او په وخت کې جمعې ته ځان را رسول او بیا چې کله جمعه در پایه پورې رسېږي در پایه پورې بیا په دې خپله جمعه کې در آخره پورې شرکت کول، د جمعې مبارکه ورځ په خپلو لغویاتو باندې او د جمعې مبارکه ورځ په نورو لهویاتو باندې په میلو تماشو باندې نه ضایع کول.
دی ورځ کې عبادت کول، د خپل مغفرت غوښتنه کول او تعالی سره خپل تعلق استوار او محکم ساتل، بیا به الله تعالی زموږ او ستاسو جمعه زموږ او ستاسو په حق کې د خیر ورځ جوړه کړي، د برکت ورځ به جوړه کړي، او بیا به د دې جمعې په خاطر زموږ او ستاسو ماضي او مستقبل الله تعالی ټول آباد کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وګرځي. واخر